الله مبارک سره صحابه کرامم اوسېدل. نو څنګه چې په مدینه منوره کې پاک خلق اوسېدل، دغه شانتي په اطرافو د مدینه منوره کې داسې خلق اوسېدل چې هغه بېدینه خلق او داسې خلق هم اوسېدل چې هغه په ښکاره به ځان ته مسلمان وي خو نور بس د منافقو. نو دا کم خلق چې منافقانو نو دی به د مسلمانانو ته په څه طریقه باندې تکلیفونه رسول. یو تکلیف به مسلمانانو ته مؤمنانو ته به دا رسولو چې کله به د ماښام نه پس یا داسې د ماښام ته نږدې ټیم کې یا د شپې په څه حصه کې به دا منافقان دا چې کوم مدینه منوره کې به اوسېدل یا دا کافران دا منافقان دی به راپاڅېدل او د مدینې منورې په لارو کوڅو کې به پټ کېناستل. نو چې کله به د مسلمانانو زنانه یا وینځې د مسلمانانو چې هغې به د څه ضرورت دپاره د خپل کور نه بهر راوتلې نو دې منافقانو به ورپسې څه دی اوازونه کول. د آیتونو کې الله پاک فرمایي اوازونه به یې کول، هغه د مسلمانانو هغه وینځې هغه به یې څه دی هغه به یې تنګولې. نو بیا به کله کله داسې وینځې به هم راوتلې خو کله کله به چې کومې اصیلې ازادې ښځې به وي نو هغه اصیلې ښځې به هم څه دی هغې به هم تنګولې او اوازونه به یې ورپسې کول. نو رسول الله مبارک ته څه دی شکایت راغی چې دا منافقان دا بدکرداره خلک چې دي زمونږ زنانه تنګوي. نو رسول الله مبارک ته الله پاک دا آیات کریمه نازل کړ چې ای پیغمبره ستا چې کمی بیبیانې دي ستا چې کمی لوریانې دي کم چې مؤمنان سړي دي د هغې ښځو دپاره هم څه دی دا حکم دی چې هغې به خپل ځان به څه دی پرده کې ساتي. من جلابیبهن یدنینا الله فرمایي چې دی به ځان داسې په پرده کې ساتي چې د دې د بدن یو اندام به هم نه ښکاري. د مؤمنې د اصیلې ښځې به دا نښه وي چې دی به څه دی خپل ځان دا بدن به یې داسې پټ کړي وي چې د دې به یو اندام هم نه ښکاره کېږي. دا به د کمې ښځې صفت وي، دا به د اصیلې مؤمنې ښځې صفت وي. او دا حکم د چا دی؟ دا د الله حکم دی. الله وایي چې کوم مؤمناتې ښځې دي او اصیلې او پاکې ښځې دي نو دی به دا خپل بدن سره دا به په پرده کې پټ ساتي. په پرده کې به څنګه پټ ساتي؟ داسې یا غټ څادر به اچوي، داسې غټ پړونی به اچوي چې په هغې کې به دا ټول بدن پټ وي، یا داسې برقه به اچوي چې په هغې کې څه دی ټول بدن سره د دې ښځو پټ وي. خو نن سبا شی بدل دی، ښځې به برقه هم اچولي او برقه یې چولي نو داسې به ځان به یې ښکاره کړي او په لارو کوڅو کې به لکه د لیونیانو ګرځي. نو ستا د برقې په سارولو نه بیا څه مطلب؟ او بعضې زنانه داسې وي چې پړونه به یې په سر کړي پړونې خو یو اندام به هم سره د بدن نه ښکاري، داسې به یې د ځان پټ کړي وي. لکه تاسو به د ثوابۍ خلکو ته کتلي، د ثوابۍ زنانه چې دي دومره غټ پړونې به یې په سر کړي که نه دومره غټ پړونې چې بلکل په ځمکه ورپسې څه دي راښکلي کېږي. او یا زمونږ د دې ماډرن زنانو دا پړونې دا ورته ګوره نه یادوم ما چې صرف د دې پورې لپټه راته کړي او صرف دا مخې دقونه پټ کړي نو ټول راښکاري. دا نه ګورئ، پرده اصل پرده هغه پرده ده د مؤمنې مسلمانې ښځې دا نشانی ده چې الله پاک کومه بیان کړې ده. الله وایي چې د مؤمنې ښځې دا اصل او دا نشانی ده چې دی به خپل ځان سره د سر نواله تر د خپو پورې پټ کړي وي. د رسول الله مبارک په زمانه کې پردې حکم چې دی دا د اصیلې ښځې دپاره، د اصیلې ښځې دپاره. او وینځې دپاره چې دی د پردې حکم نو. وینځه څه ته ویلي؟ وینځه پېژنې؟ نوکرې ته ویلي کېږي. هغه زمانه کې د رسول الله مبارک چې کومې وینځې وي، وینځې هغې ته به یې ویلې چې کوم به د کافرو نه په جنګ کې ونیولې زنانه نو هغه به بیا مسلمانانو راوستلې، هغه زنانه به بیا په خپلو کورونو کې به څه دی کارونه به یې پرې کول. هغې ته څه ویلې کېږي؟ وینځې. نو د وینځې دپاره د پردې حکم نو، د وینځې دپاره د مخ پټولو د لاسونو د پټولو دا حکم نو. او د اصیلې ښځې دپاره دا حکم و چې دا به مخ پم پټ ساتي، ټول بدن به سره دا به پټ ساتي. اوس الحمدلله تاسو ټول وایئ ولې زمونږ د ستاسو د ټولو زنانه سره دا اصیلې دي. څه دی لکه اصیلې دي؟ وینځې خو نه دي که نه چې مخونه یې ښکاري او لاسونه یې ښکاري او په لارو کوڅو کې ګرځي. الحمدلله زمونږ د ستاسو د ټولو بیبیانې، زمونږ د ستاسو د دې ټولو دا زنانه، خاص کر د پښتنو دا زنانه چې دا ټولې سري دا اصیلې او مؤمنې ښځې دي.
دی که چېرته غم خادی لځي نو خپل ځان یې څه دی پوره پټ کړي وي که برقې په سر کړي هو نور علی نور که برقه نه وي داسې پړونه به په سر کړي چې په هغې کې د دې بدن څه دی نه ښکاره کېږي نو دا ډېره ښه خبره ده مشکات شریف کې یو حدیث دی حضرت قیس بن شماس رضی الله تعالی عنہ بیان دی دی وی چې یو صحابیه راغله چې د هغې نوم ام خلاد رضی الله تعالی عنها او د دې ام خلاد رضی الله تعالی عنها د دې بچی چې دی په جنگ کې شهید شوی لکه څه چل شوی زوی په جنگ کې شهید شوی زوی په جنگ کې شهید شوی نو د ام خلاد رضی الله تعالی عنها ته چې خبر ورسېدو چې ستا زوی په جهاد کې شهید شوی دی نو دا را روانه شوله غټ څادر یې د ځان نه تو کو دومره پردې وکړه چې اړو چا پېژندله نه نو دا ام خلاد رضی الله تعالی عنها چې څنګه راغله د جنگ میدان ته نو یو صحابي ورته وی څوک او څه دپاره راغلی نو دا ورته وی زما زوی شهید شوی دی زه د خپل زوی د لیدلو دپاره راغلم خپل زوی ګورم نو هغه صحابي ورته وی ستا زوی هم شهید شوی دی ستا زوی شهید شوی دی او تا خپل ځان دومره پټ کړی دی نو دا ام خلاد رضی الله تعالی عنها ورته وی چې زما زوی شهید شوی دی په ما باندې غم دی په زړه مې درد دی خپه یم نو زه به د خپل خفګان د وجې نه به زه خپل شرم او حیا به پرېږدم خپل ځان به ښکاره کوم خپله پرده به لرې کوم نو اوس دې ته غوږ شئ چې زمونږ او تاسو په زنانو باندې مثال صافت مصیبت راشي رور هر څه به وکړي لپټولي جامې به وشلي په ځان به راکیږدي او ویښتان به وشلي او د ام خلاد رضی الله تعالی عنها د هغې خپله حیا خپله پرده خپل ځان یې دومره کلک پټ کړی او زوی یې څه دی زوی یې شهید شوی ورونو دې کې زمونږ دپاره دا عبرت دی خاص کر زنانو دپاره که هر قسمه آفت مصیبت راشي نو خپل لپټه خپل برقه خپل پړونې دا ویشتل نه دي پکار د سړو په مخ کې که تاسو خیال کړي یا خاص کر د هسپتالونو کې یا داسې بازارونو کې یا د کورونو کې یا د لارو کوڅو کې چې داسې مسله راشي بس زنانه به بار روزي بار به روزي لوی غوبل به جوړ کړي یا هسپتال کې وکته چا ووي چې مثال رور دې مړ شو یا د پلار مړ شو بس لپټه به ولي سر بس ښکاره کړي او په ځان به راکېږدي او یو لوی غوبل توت کې هسپتال کې یا بازار کې تاسو لیدلي که نه دي لیدلي ځان نه بزرګان مه جوړئ لیدلي هم دي که نو دا نه دي کول پکار چې په تا باندې مصیبت راورسېدو تا ته آفت راورسېدو نو ته به څه کې ته به خپله حیا پرېږدي ته به خپل شرم پرېږدي ته به خلکو ته ځان ښکاره کې په تا آفت مصیبت راغی بالکل جړا کوا فریاد کوا الله ته منت زاری کوا انا لله و انا الیه راجعون وایا خو پردو سړو ته څه د ځان نه دي ښکاره کول پکار ګورئ جی سبق ته یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم قلت ورته وایه پیغمبر لازواجک خپل بیبیانو ته وبناتک او خپل لوریانو ته ونساء المؤمنین او خذو د مؤمنانو ته یدنین علیهن من جلابیبهن چې راښکته کي په ځانونو خپلو باندې هغه خپل ښایسته ښایسته غټ غټ څادرونه ذلک ادنا دا خبره ډېره نږدې ده ان یعرفنا چې دوی به پیژندي شي فلا یؤذینا نو ضرر به نشي رسولی دوی ته وکان الله دی الله جل شانه غفور الرحیم بخونکی و مهربانا لئن لم ينته المنافقون کچر من نشدا منافقان والذین واکسان فی قلوبهم مرض چې پزړونو دوی کې مرض دی والمرجفون او ها کسان چې اپواګانې خورونکي دي فی المدینة په مدینه منوره کې لنغرینک بهم خامخا به مسلط کو موږ تا لره په دوی باندې ثم لا یجاورونک فیها بیا به نوسېږي دوی تا سره په مدینه کې الا قلیلا مگر لږې ورځې ملعونین لعنتیان به دا منافقان اینما ثقفو کم دی چې موندي شي دوی اخذو وبنیولی شي دوی وقتلوا تقتیلا او قتل وکړي شي دوی په قتلولو سره سنت الله فی الذین خلوا من قبل دا دستور د الله دی په هغه خلکو چې تیر شوي دي مخکې له دوی نه ولن تجد لسنت الله او ته به هېڅکله ونه مومې د الله دا دستور لله د الله دا دستور تبدیلا په بدلولو سره. صدق الله العظیم.
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. خالق لا ظلم جسویل کې زموږ نه څه کمی شوي الله ته موږ ټول معاف کړي. خدای موږ ټول نادرس په خپل دربار کې الله ته قبول کړي. خدای موږ ټول ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. یا الله ته موږ ټول خیر راکړي. صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم.